الله نور السماوات والأرض. د البقره د سورت د شپیتم آیت ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. ژباړه او یاد کړئ هغه وخت چې اوبه وغوښتي موسی خپل قوم ته په میدان د تیه کې. پس وویل موږ موسی ته چې ووهه په همسا خپله سره تیږه. نو چې ویې وهله تیږه پس وخوټېدلې له هغه تیږې څخه 12 چینې. تفسیر: دا قصه هم د هغه میدان ده کله چې هغوی اوبه ونه موندلې. نو موسی علیه السلام پر یوه تیږه باندې خپله همسا ووهله، نو 12 چینې وبهېدې. حال دا چې د بني اسرائیلو قبیلې هم 12 دي. د ځینو قبیلو سړي زیات او د ځینو قبیلو سړي لږ وو. د هر قوم په تناسب یوه چینه وه او د پیژندګلوي نښه یې هم دغه موافقت وو یا داسې مقرر شوې وه چې د دې تیږې له فلاني خوا چې په فلاني لوري کومه اوبه بهیږي هغه به د فلاني قوم اوبه وي. هغه لنډ نظره چې له هسې معجزاتو ځینې انکار کوي نو سړي نه دي، دوی دي چپ له سړیتوبه. وګورئ چې مقناطیس په څه ډول سره اوسپنه خپل لوري ته کشوي. نو د دې تیږې ته هم الله تعالی هسې یو قوت وربښلی و چې له هرې لوري ځینې به یې اوبه ځان ته کشولې او بیا به یې خپلو شاوخوا ته بهولې. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ژباړه: په تحقیق سره وپېژنده هر قوم ځای د اوبو څښلو خپلو. وویل موږ وخورئ او وڅښئ له خاصې روزي د الله تعالی څخه بې له واسطې د اسبابو او مه تېرېږئ له حده په ځمکه کې، حال دا چې وراني کوونکي اوسئ تاسو په خپل فساد اچولو سره. تفسیر: یعنی بیا الله تعالی وفرمایل چې لمن او سلوا ځنې وخورئ او د دغو چینو له اوبو څخه وڅښئ او په جهان کې فساد مه اچوئ. صدق الله العظیم. ګرانو اوریدونکو، ستاسو نه هیله منه یم چې د دې چینل سبسکرایب هیر نه کړئ. ډیره مننه.